سلامونه او نیکې هیلې ملګرو، یو ځل بیا امان احمد زی ستاسو په چوپړ کې د بونژور کمپیتریت او یا هم سلام وطنوالو 14 درس سره په چوپړ کې یو. دوستانو په نننۍ درس کې یا 14 درس کې موږ تاسو په دا لولو د لمیزون یا لوفایې او دا به هم زده کوو چې کومه سي پوزي لا کیسیون اندیته تاسو به کومه سي سوال کوئ چې تفصیل سره تاسو ته به جواب درکول کیږي. سمه ده؟ نو راځئ چې درس ته شروع وکړو. په عین زمان کې دوستانو که چیرې چینل ته نوي یاستئ مهرباني وکړئ ځان سبسکرایب کړئ تر څو نوی درسونه نه پاتې نشئ، او که پخواني ملګري یاستئ وطنوالو سره ملګرو سره درسونه شیر کړئ تر څو ټول ترې ګټه واخلي. ښه دوستانو، په دغه درس کې دا زموږ تاسو اجنډا وه چې زه به تاسو ته د هر څه په باره کې معلومات، لغتونه به هر څه برابرومه. لکه ما تاسو سره وعده کړې وه کله چې تاسو د دې کورس نه خلاصیږئ نو کم از کم تاسو به پوره خبرو کولو توان لرئ. صحیح ده؟ نو خدای دې وکړي چې تاسو ترې ګټه واخیستی شئ. دلته دوستانو په دغه ځای کې د تاسو نه لږ څه ناڅه بخښنه غواړم، دا په دې چې کله چې ما دا سلایډونه جوړول زما پام نه وه، انګلیسي مې اول لیکلې ده او ورپسې مې فرانسوي دوهم لیکلی، نو لکه ښکته پورته راغلی ده او د دې بیا جوړول ډېر وخت یې نیو، نو دا زموږ معذرت ومنئ. صحیح ده؟ ښه، دلته دا کوم موضوع چې موږ تاسو دلته لولو دا داسې ده چې poser la question en détail، poser la question en détail، په تفصیل سره پوښتنه کول، په تفصیل سره پوښتنه کول. ښه، دلته کوم موضوع چې ما اخیستی ده هغه په ابتدا کې هم تاسو ته ما ویلي چې هغه به د څه په باره کې وي، هغه ټول به د میزون او یا د فوایې په باره کې به وي. سمه ده؟ نو دلته به موږ تاسو په هغه باندې کار کوو او تاسو ته به ځینې نور سوالونو طریقې ښودل کیږي چې تاسو نه که چیرې کوم سوال کیږي تاسو کومه سي جواب ورکړئ او سوالو سره تاسو آشنا کوو. نو دلته راځئ چې درس شروع وکړو او هر یو په باره کې وغږیږو. کله چې تاسو څخه که چیرې د مثال په توګه تاسو یو ډاکټر سره رندیو لرئ او کله ناکله تاسو ته معلوم ده تاسو نه تپوس کیږي چې ستاسو ادرس چیرته ده، یا د مثال په توګه تاسو پرافیکټور ته ځئ تاسو نه تپوس کیږي او داسې نور ځایونه ده. د معنی اوس تاسو خپله ښه پوهیږئ په اروپا کې یاستئ، په فرانسه کې یاستئ، نو کله چې تاسو څخه تپوس وکړه quelle est votre adresse، quelle est votre adresse، quelle est votre adresse، ستا پته څه ده یا ستاسو پته څه ده، نو تاسو به جواب دا ده چې اوس زه به تاسو د مثال په توګه د جواب به زه تاسو ته داسې درکړم چې زما پخوانی ادرس په فرانسه کې څه چې و زه به هغه داسې ووایم 243 20 بولوارد جان جورس بولون بیانکور. سمه ده؟ نو تاسو هم داسې کولی شئ چې مثال د خبرې خپل د کوڅې نوم واخلئ، خپل د هغه د کور نوم اخلئ، د ښار نوم اخلئ او تاسو هم کولی شئ چې زیب کوډ ورسره واخلئ بیا نوم. صحیح ده؟ بیا کله ناکله داسې کیږي چې تاسو ته داسې تپوس کیږي چې او habitez-vous، او habitez-vous، او habitez-vous، یا به تاسو څخه داسې سوال کیږي یا به داسې او vivez-vous، او vivez-vous، او vivez-vous، چیرته اوسیږئ، څه چیرته اوسیږئ. د دواړو معنا دواړه یو شی ده په انګلیسي کې where do you live، where do you live، چیرته اوسیږئ. سمه ده؟ نو د هغې وروسته بل سوال چې ده d'où venez-vous، d'où venez-vous، d'où venez-vous، ګوره دا فارمل ده. او دوهم سوال چې ده d'où viens-tu، d'où viens-tu، دا غیر رسمي ده. معنا یې څه ده؟ تاسو د کوم ځای یاستئ، تاسو د کوم ځای یا د کوم ځای یاستئ. رسمي او غیر رسمي دواړه طریقه تاسو ته ښودل شوی چې په انګلیسي کې ورته څه وایي where are you from، where are you from. سمه ده؟
هغه پسې کوم سوال چې ده تاسو نه دا تپوس کیږي چې ستاسو ملیت څه ده ستاسو ملیت څه ده تاسو څخه سوال کیږي quelle est votre nationalité quelle est votre nationalité صحیح ده quelle est votre nationalité تاسو د کوم هیواد څخه وبخښئ ستاسو ملیت څه ده ستاسو ملیت څه ده نو په انګلیسي کې ورته څه وایي what is your nationality what is your nationality ستاسو ملیت په باره کې تپوس شوی ده کله ناکله تاسو څخه داسې سوال کیږي quel est votre pays d'origine quel est votre pays d'origine صحیح ده تاسو د کوم هیواد څخه راغلي یاستئ یا تاسو د کوم ځای یاستئ صحیح ده یا داسې پوښتنه کیږي د او êtes-vous originaire د او êtes-vous originaire د او êtes-vous originaire تاسو د کوم ځای یاستئ یا هم تاسو د کوم ځای څخه راغلي یاستئ نو تاسو جواب دته څه ده je viens de l'Afghanistan je viens du Sudan او داسې نور سمه ده زه د بل سلاید په لورې دوستانو په دغه سلاید کې بیا هم لکه ما مخکې تاسو ته ویل چې څه ګډوډي مخه شوې ده البته انګلیسي مخې ته راغلی فرانسوي شاته خو تاسو دا زمونږ معذرت ومنئ نو دلته ګورئ اول به تاسو ته فرانسوي وایم بیا به انګلیسي وایم صحیح ده اول که چیرې تاسو وایئ چې there is ښه ایلیا تاسو چې وایئ مطلب یې دا ده چې there is یا there are دا څه شی تاسو ته ښیي دا د یو څیز موجودیت ښیي اوس به تاسو وایئ چې موجودیت نه مطلب څه شی ده د مثال په توګه تاسو وایئ چې دلته د مثال په توګه تاسو یو چا سره خبرې کوئ او تاسو وایئ چې دلته کمپیوټر شته صحیح ده نو دا شی ښیي چې تاسو په اطاق کې یا تاسو کوم ځای کې چې یاستئ کمپیوټر شتون هغه کس ته ښیي یا مثال په توګه تاسو چاته وایئ چې دلته ترانسپورټیشن شته مطلب دا ده چې په دې ځای کې کوم ځای کې چې ته ژوند کوې دې ځای کې ترانسپورټیشن شته یا به میټرو وي یا به بس وي یا به تخم وي وټ ایور صحیح ده دا شان دی نو دلته بیا هم د ایلیا چې مطلب یې څه شی ده دلته دی یا هلته دی دا په درې طریقو موږ تاسو استفاده کولی شو پازیټیو نیگیټیو فارم کوېسچن فارم که چیرې مثبت خبرې کوئ دوستانو مثبت خبرو نه دا موږ تاسو په کوېسچن په مخکینی درسو کې لوستی و کله چې پازیټیو خبرې کوئ مطلب دا ده چې د یو څه په باره کې صرف خبرې کوئ نه به نه وایئ سوال به نه کوئ دته پازیټیو خبرې وایي صحیح ده د مثال په توګه زه وایم چې زه ښوونځی ته ځم نو دا یو پازیټیو خبره شوه که چیرې زه وایم نه ځمه دا نه ده چې ویلې دا منفي خبره شوه صحیح ده دا ده که چیرې کوېسچن شو نو کوېسچن دا مطلب ده چې تاسو د یو چا څخه تپوس کوئ اوس تاسو هم همدغه ایلیا څه شی ده دا پازیټیو ده ایلیا څنګه تلفظ کوئ ایلیا دلته دی یا هلته دی کله چې تاسو هم وایئ چې نشته یا دلته نشته کومه سي وایي il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas ګوره il دا ال نه تلفظ کیږي il n'y a pas صحیح ده il n'y a pas دلته نشته چې په انګلیسي کې ورته څه وایي there isn't یا there aren't کله چې تاسو د یو چا څخه تپوس کوئ سوال کوئ بیا به کومه سي وایئ یا اتیل یا اتیل یا اتیل چې آیا شته دی آیا شته دی تشویش مه کوئ د سوالونه راځي وروسته تاسو به پوره پې پوهیږئ سمه ده نو په انګلیسي کې څه معنا is there یا are there داسې اوس ما یو دوه مثالونه تاسو ته راغیستی په آینده سلایډو کې پوره تاسو ته بیا هم د دې جملې شته تاسو کولی شئ چې هلته تاسو خپل پریکټس وکړئ او لا زیات ویې کاروئ سمه ده نو دلته وګورئ ښه il y a 3 chambres dans la maison il y a 3 chambres dans la maison il y a 3 chambres dans la maison
دلته په کور کې درې د خوب خونې شتون لري یا مطلب یې دا ده چې په دې کور کې درې اتاقونه موجود دی چې په انګلیسي کې څه وایي there are three bedrooms in the house سمه ده که چیرې تاسو په بل طریقه استفاده کوئ il y a 3 mois que j'habite à Paris il y a 3 mois que j'habite à Paris il y a 3 mois que j'habite à Paris زه په پاریس کې د 3 میاشتې ژوند کوم یا د 3 میاشتې راهیسې ژوند کوم دا څه مطلب ورکوي I have lived in Paris for 3 months سمه ده اوس کله ناکله داسې کېږي چې یو ځای کې ستونزه وي د مثال په توګه ستونزه یا تاسو یو ځای کې داسې ځینې خلکو ته داسې لږ وحشت زده ووایم یا مثال په توګه داسې تاسو ته ووایم چې یو چاته داسې زیر ګورئ او هغه په تاسو باندې شکمن شي یا داسې کېږي چې کله ناکله تاسو مریض اوسیږئ داسې بې سر اوسیږئ نو کله ناکله هغه کوم مقابل لوري ته چې تاسو ته یا ښځه ده یا نر ده یا هر څوک چې ده هغه د تاسو نه تپوس کوي که کومه سي پوښتنه کوي qu'est-ce qu'il y a-t-il وبخښئ qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a what's wrong ستونزه څه ده څه ستونزه څه ده qu'est-ce qu'il y a ستونزه څه ده اوس که چیرې د مثال په توګه تاسو مریض یاستئ نو تاسو ورته وایئ چې زه مریض یم که چیرې د مثال په توګه کومه بله خبره یي ویلی شئ ورته او که چیرې تاسو ښه یاستئ د مثال په توګه تاسو غلطي سره هغه ته کتلی یا داسې نور خبرې یي نو بیا تاسو په اسانۍ سره ورته ویلی شئ چې t'inquiète pas je vais bien د مثال په توګه فکر وکړه چې ته مریض یې او بل کس ته نه تپوس وکړې qu'est-ce qu'il y a څه خبره ده څه ستونزه ده تا ورته ویلې t'inquiète pas je vais bien تشویش مه کوه اندېښنه مه کوه زه ښه یم دا جواب شو صحیح ده اوس ځو د بل سلایډ په لورې په دغه سلایډ کې بیا هم دوستانو بل کومه طریقه د سوال چې ما تاسو سره اخیستې ده هغه چیرته ده یا چیرته یا چیرې سمه ده د مثال په توګه تاسو یو ځای ته ځئ یا یو کور ته ځئ یا یو دفتر کې کار کوئ یا د مثال په توګه د یو چا سره ستاسو رندیو ده تاسو د هغه نه دا پوښتنه کوئ چې د هغه دروازه چیرته ده د هغه د ننوتو لاره چیرته ده صحیح ده یا داسې نور نو تاسو به کومه سي پوښتنې کوئ تاسو به داسې پوښتنې کوئ où est l'entrée où est l'entrée où est l'entrée où est l'entrée د ننوتو لاره چیرته ده چې په انګلیش کې ورته څه وایي where is the entrance سمه ده تاسو کولی شئ چې همداسې دغه جمله دغه سوال دغه ټولو لغتونو سره استفاده وکړئ د مثال په توګه تاسو یو ځای کې کور اخلئ یو ځای کې مثال په توګه تاسو د کرایه کور اخلئ یا په پیسو یې اخلئ یا یو ځای کې مثال ډیر غټ ساختمان ده ډیر غټ بلډینګ ده او تاسو مثال هغه کې ځینې شیان نشئ پیدا کوئ او تاسو سره یو څوک ده تاسو د هغه نه دا تپوسونه کوی شئ چې où est l'entrée چیرته ده د ننوتو لاره où est la salle de séjour د اوسېدو خونه چیرته ده سمه ده la salle de séjour د اوسېدو خونې ته وایي où est la salon سالون د اوسېدو کوټې ته ویل کیږي سمه ده salle de séjour او سالون تقریبا یو معنا ده صحیح ده où est le bureau où est le bureau آفیس یا دفتر چیرته دی سمه ده où est la chambre د ویده کېدو اتاق چیرته ده où est la salle de manger یا où est la salle à manger د خوړو اتاق چیرته ده صحیح ده د مثال په توګه تاسو یو هوټل کې یاستئ او دا هوټل ډیر غټ هوټل ده او تاسو غواړئ چې هلته د ډوډۍ خورو ځای پیدا کړئ یا د ډوډۍ خورو سالون پیدا کړئ صحیح ده یا د مثال په توګه تاسو غواړئ چې اشپزخانه پیدا کړئ où est la cuisine où est la cuisine کچن مطلب ده اشپزخانه یا پخلنځی où est le garage
مثال په توګه تاسو خپل موټر پارک کوئ نو ګراج پوښتنه کوئ وی له ګراج. یا د مثال په توګه تاسو په یو کور کې ژوند کوئ او تاسو غواړئ چې ورکشاپ پیدا کړئ. اوس به ځینې دوستان وایي چې دا کومه سي ورکشاپ ده. دا ورکشاپ نه مطلب دا ده چې مثال په توګه تاسو که چیرې پامې ځینې کورو کې داسې یو ورکوټی غونته کوټیګۍ د کور په شا کې هغه کې د خلک خپل د ساختماني یا د مثال په توګه مثال اری مثال ځینې جنراتور یا د مثال په توګه داسې نور وړه وړه ماشینونه یې صحیح ده. نو هغه خلک هغه ځای کې ذخیره کوي یا مثال په توګه رنجونه یې او داسې نور کامبریولاج مطلب دا ده چې دا ځینې رنج وغیره وغیره دا شیان چې ټول یو ځای شي دته کامبریولاج وایي. د دې سامانونه تاسو هلته ذخیره کوئ. نو کله چې تاسو هغه کوټه چاته وښیئ نو مطلب یې دا شوه دا شی اتلیه سمه ده. اتلیه همدا ورکشاپ او یا هغه ځای ته ویل کېږي چې ما تاسو ته مخکې ویل چې کوم شیان هلته ذخیره کېږي. که چیرې پوښتنه کوئ چې چیرته ده وی لاتلیه. که چیرې تاسو پوښتنه کوئ چې چیرته د لانډري یا د کالي مینځلو اطاق یا د کالي مینځلو هغه کوم دوکانونه چې تاسو اوس په فرانسه کې ګورئ په کوڅو کې چې خلک ځي هلته خپل کالي مینځي صحیح ده. نو تاسو داسې پوښتنه کوئ شئ چې وی لیوریه د کالي مینځلو یا هغه خشکشو یا د کالي مینځلو دوکان چیرته ده یا هغه د کالي مینځلو ځای چیرته ده. وی لا سوسول دوستانو زیرزمیني ته ویل کېږي یا هغه طبقې ته ویل کېږي چې د ځمکې د سطح نه لاندې ده صحیح ده. د مثال په توګه هغه کوم سطحه چې د کوڅې سره برابر ده هغه فرست پوړی کې یا په لومړی پوړی کې راتلی شي. د هغې نه لاندې چې راځي هغې ته سوسول وایي. سوسول سمه ده چې په انګلیش کې ورته بیسمنټ وایي. د هغې نه وروسته څه شی ده le grenier. اوس به grenier دوستانو تاسو به په دې کې کېدای شي زیات کنفیوز شئ زیات به ګیج شئ چې دا grenier څه ته ویل کېږي. په انګلیش کې ورته اډک وایي. اډک دا هغه اطاق ده چې زه به تاسو ته دلته وښیم چې دا کومه سي اطاق ته ویل کېږي. grenier دوستانو grenier داسې اطاقو ته ویل کېږي که چیرې کوم دوستان د امریکې کورو ته څه معلومات ولري داسې د لرګو څخه جوړ شوی اوسیږي او دا شانتې د مثلث په شانتې یي که نه نو دې ته grenier وایي ښه دې اطاق ته. او که چیرې هم تاسو د سرجي یا مثال په توګه د نانتې خواته لږ څه وړاندې ځایونو ته تللی اوسیږئ هلته دا کورونه دا شانتې جوړ شوی اوسیږي ښه دوستانو. دغه کوم اطاق چې دلته دغه سیکونجه ځای کې جوړ شوی دې ته grenier وایي. دلته بره د چت د پاسه داسې یو وړه اطاق چې مخکې ما تاسو ته وښوده په دې عکس کې نو دغه ته grenier ویل کېږي. سمه ده. نو خدای دې وکړي چې په دې پوه شوي اوسیږئ. د هغه نه وروسته دا کوم لغت چې موږ تاسو سره ده لکاف سیلر څه ته ویل کېږي غار یا سورنګ چې موږ تاسو ورته وایو. سمه ده. نو دا ځینې لغتونه چې روزمره موږ تاسو ضرورت ورته لرو او تاسو هر ځای کې د دې نه استفاده کولی شئ. د هغه نه وروسته بیا هم دوستانو ما تاسو ته مخکې ویلي وو چې د میزون او یا الفبای په باره کې دا ټول نننی درس ده او تاسو ته به پوره معلومات درکول کېږي د هر څه لغتونو په باره کې. بخښنه غواړم. تاسو کولی شئ چې دا په ژوند په اوږدو کې د هغې نه استفاده وکړئ. نو بیا هم تاسو غواړئ چې چیرته پوښتنې پیدا کېږي تاسو سره چې چیرته د مثال په توګه پخلنځی صحیح ده. اما مخکینی سوال یا د مخکینی سلاید په ادامه کې ده وی لا کوزین سمه ده. مثال تاسو اوس خو تاسو پوهیږئ چې په فرانسه کې زیاتر کمپونه ده او خلک ځي په یو پخلنځی کې ټول سره پخلی کوي. نو تاسو کولی شئ چې مثال په توګه خپل سوسیال نه پوښتنه وکړئ چې وی لا کوزین چیرته ده اشپزخانه یا پخلنځی. تاسو کولی شئ چې د
یخچال باره کې پوښتنه کوي څه وایي یخچال ته فخیګو لو فخیګو لو فخیګو لو کانژلاتور لو کانژلاتور ګوره فخیګو چې ده دا یخچال ده او کانژلاتور فریزر ده سمه ده نو فریزر دوستانو هغه یخچالو ته ویل کېږي چې یخ وهي سمه ده د هغه نه وروسته لیویر لیویر په انګلیش کې ورته سینک وایي ما تاسو داسې یو چې اخیستی د لاس مینځلو کاشي کاسه البته دا ما مشخص نوم دته پیدا نه کړ نو دا کله چې تاسو هغه کوم کاشي چارکونجه کاسه غونته شي د نل لاندې او تاسو لاس پکې مینځئ هغې ته لیویر وایي سمه ده د هغه نه وروسته la cuisinière à gaz la cuisinière à gaz la cuisinière à gaz ګاز سټوف د ګازو چولې ته ویل کېږي د ګازو چولې مثال د خبرې د ګازو په ګاز سره د شی مثال د خبرې هغه کوم اوجاغ ورته وایي یا چولې چې ورته وایي چې د ګاز سره پخلی کېږي هغې ته ویل کېږي la cuisinière électrique la cuisinière électrique electric stove سمه ده دا د ګاز سټوف و دا د برقي ده برقي چولی یا برېښنایي چولی سمه ده دا شان دی د هغه نه وروسته لفوغ څه ته ویل کېږي اوون تنور ته ویل کېږي دوستانو تنور سمه ده تنور څه ته ویل کېږي تاسو په خپله پوهېږئ نو چې هلته ډوډۍ پخوئ او یا داسې نور او ورپسې کوم کلمه چې ده هغه له میکرووند لو میکرووند مایکروویف ته ویل کېږي چې مایکروویف نو موږ تاسو نوم یې په پښتو یا په دري کې نه لرو هماغه کلمه موږ تاسو هم استفاده کوو د هغه نه وروسته دوستانو بل طریقه د سوال ده یا کومه چې تاسو سوال جوړوئ شئ چې هغه څنګه ده تاسو داسې تپوس کوئ چې څنګه مثال په توګه تاسو سوال کوئ چې زه څنګه دا کار وکړم زه څنګه یو شی واخلم زه څنګه کالي وتوکم زه څنګه تلویزیون ولګوم زه څنګه ګروپ ولګوم زه څنګه موټر ولګوم صحیح ده لکه دا شانتې نو تاسو کوئ شئ چې په دغه طریقه سوال وکړئ د خلکو څخه Comment allumer la télé Comment allumer la télé Comment allumer la télé سمه ده How to turn on TV څنګه تلویزیون چالان کړئ یا چالان کړئ سمه ده څنګه تلویزیون چالان کړئ مطلب دا ده چې تلویزیون کومه سي لګوئ سمه ده نو تاسو کولی شئ چې د دې طریقې سره تاسو نور د لغتونه هم استفاده کوي اوس به ځینې دوستانو چې څنګه دا استفاده کوو لکه مثال د خبرې کولی شئ کامون تخووی لفوتی کومه سي زه هغه اوږده چوکۍ پیدا کولی شم دوستان یو چوکۍ دا ده چې مثال یو کس پکې کینی یو هغه چوکۍ ده چې دراز چوکۍ ورته وایي که نه هغه اوږده یي د مثال په توګه که چیرې تاسو پام یې ځینې کورسو کې ځینې ځایو کې زموږ تاسو په وطن کې و 2-3 کسه په یو چوکۍ کېناستو هغې ته فوتی وایي فوتی او یا هم په ځینې پارکو کې که تاسو لیدلی که نه چې داسې اوږده چوکۍ د لرګو څخه جوړ او 2-3 کسه پې کیني هغې ته فوتی وایي لفوتی نو تاسو داسې سوال کولی شئ کامون تخوفی لفوتی کومه سي یا څنګه زه کولی شم چې چوکۍ پیدا کوم یا دراز چوکۍ پیدا کوم سمه ده ورپسې لیتاژر دوستانو ځکه زه یو کلمه 2-3 ځلې تکرار کوم چې تاسو ما پسې تکرار وکړئ تر څو تاسو هم د دغه په پرونانسیشن باندې لږ څه کنټرول لاسته راوړئ صحیح ده نو لیتاژر دوستانو شلف ته ویل کېږي شلف ځینې خلک ورته روک وایي ځینې ورته تاقچه وایي دا دوستانو داسې یو څه ده چې مثال په دیوال کې مثال انسټال کیږي یا په دیوال کې ټومبل کیږي که چیرې ستاسو پام یې دوستانو ځینې خلک په زموږ تاسو وطن کې
قرآن کریم چې د هغه د پاسه کې خو د هغې ته شلف ویل کیږي. صحیح ده. اسانه طریقه به زه تاسو ته ووایم. هغه کوم رواک یا کوم تاقچه چې د لرګو څخه جوړه و او موږ تاسو قرآن کریم پې کېښوده هغې ته ایتاژغ، لیتاژغ یا شلف ویل کیږي. د هغې نه وروسته بل کلمه چې موږ تاسو سره ده لوبیغو. ګوره مخکینی سلاید کې موږ تاسو بیغو ولوسته، هغه دفتر ته ویل، خو دلته لوبیغو څه ته ویل کیږي؟ ډیسک، د دفتر میز ته ویل کیږي. دوستانو دا په یاد ولرئ چې یو کلمه یا یو لغت 3-4 معناګانې لرودی شي. ښه سمه ده. نو دا هم هماغسې ده. د هغه نه وروسته کوم کلمه چې موږ تاسو سره ده له تلویزور، له تلویزور. سمه ده. له تلویزور مطلب ده تلویزیون یا ټي وي. ورپسې له ستاریو، له ستاریو. ستاریو څه ته ویل کیږي دوستانو؟ ستاریو تاسو په خپله ښه پوهیږئ چې ستاریو هغه د میوزیک یو مثال د خبر د میوزیک پلی کول لپاره هغه کوم لا سپیکر سیستم چې ده هغې ته ستاریو ویل کیږي. او د هغه نه وروسته له تابلو، له تابلو څه شی؟ painting in a form of art in a form یعنی آرت. مطلب دا ده چې نقاشي په چوکاټ کې، یا مثال هغه کوم نقاشي یا د لاس سره کوم عکس چې جوړیږي او هغه په د لاس سره جوړیږي او موږ تاسو په خپل کوټو کې د زینت او ښکلا دپاره لګوو هغې ته تابلو ویل کیږي. سمه ده. دا شان دی. د هغه نه وروسته بل طریقه ده چې کومه چې تاسو سوال کوی شئ یا د خلکو څخه تپوس کوی شئ، نو دا د پوښتنې بله طریقه ده. صحیح ده. د مثال په توګه تاسو یو ځای کې ځئ کور اخلئ، یو ځای ته ځئ کور په کرایه اخلئ، یا په پیسو یې اخلئ یا په کرایه اخلئ، یا په یو ځای کې ځئ تاسو مثال په توګه په هوټل کې څو اتاقونه اخلئ، یا د مثال په توګه تاسو هلته ځئ څو دانې بیډز اخلئ. بیډ نه مطلب دا ده چې بستره. صحیح ده. یا چپرکټ به تاسو ته په عامه ژبه ووایم. نو تاسو کولی شئ چې په دغه طریقه سوال ترې وکئ. صحیح ده. مثال ما تاسو دلته راغستې ده combien de pies y a-t-il. combien de pies y a-t-il. ګورئ یا ایتیل مخکې ما تاسو ته ویلي که نه چې الیا دلته شتون لري. دلته ګوره جمله کې استفاده شوه. combien de pies y a-t-il. څو کوټې شته. څو کوټې شته. How many rooms are there. ګورئ اوس به ځینې دوستان ووایي چې پیس هم اتاق شوه، شام هم اتاق شوه. ما تاسو ته په ابتدا کې ویل چې یو لغت څو معناګانې لرودی شي یا یو څیز ته څو لغتونه استفاده کیدی شي. نو تاسو په دې باندې ځان مه کنفیوز کوئ یا ځان لکه خپل هغه موټیویشن د لاسه مه ورکوئ چې مثال زه یو لغت څنګه زده کړم بیا ورپسې بل لغت عین شی ده. تاسو زده کئ. پخواني خلکو ویل چې لغتونه زده کړه یا درس یا کلمې یا مثال په توګه یو څه زده کړه او کندو شاته یې واچوه، کله چې ورځې راسي په خپله مخې ته راځي. نو کله چې تاسو هم دا لغتونه زده کئ دا به یو ورځ تاسو ته مخامخ د استفادې ځای راځي، بیا به زما دا خبرې بیا به تاسو ته په یادیږي. سمه ده. نو دلته که چیرې تاسو بیا هم هماسې تپوس کوئ چې combien de pies y a-t-il. څو کوټې شته دلته. یا داسې پوښتنه کوی شئ چې combien de chambres y a-t-il. دلته څو کوټې ده. ګوره پیس چې ده هره کوټه ده. مثال په توګه اشپزخانه هم یو کوټه ده، د خوب خونه هم یو کوټه ده، د کېناستو خونه هم یو کوټه ده او داسې نور. نو دغسې کوټو ته پیس ویل کیږي. کله چې د شام خو ویلې نو هغه مخصوص د ویده کېدو اتاق ته ویل کیږي یا د خوب اتاقو ته ویل کیږي یا خونو ته ویل کیږي. کله چې د ویلې لا شامبر اکوشې نو بیا دا مشخص شوه چې دا صرف هغه اتاق ته ویل کیږي چې هغه ته به صرف ویده کیږي. صحیح ده. ګوره دلته هر یو په انګلیسي کې هم ورته ویل شوی ده. ګوره دا بیډروم ناٹ اني روم، دا فقط د اتاقونو ده، د خوب اتاقونه ده.
خو کله چې د یوې له شام څخه کوشي bedroom very specific ډیر مشخص طریقې سره. او همداشانتي دوستان دا په یاد ولرئ چې مخکې لکه مخکینی درسو په شان فرانسوي ده، انګلیسي ده، دری ده او پښتو ده. دلته تاسو معناګانې پیدا کوئ شئ. سمه ده؟ د هغه نه وروسته څه شی ده؟ لولې. 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 لې چې ته ویل کېږي بیډ. سمه ده؟ یا بستر یا تخت. په کوم سیز باندې چې تاسو ویده کېږئ هغې ته لې استفاده کېږي. سمه ده؟ د هغه نه وروسته څه ده؟ لو مطله. لو مطله. لو مطله. مطله څه ته ویل کېږي؟ مټرس. توشک. هغه کوم توشک چې د تختو د پاسه اچول کېږي هغې ته مطله ویل کېږي. د هغه نه وروسته څه شی ده؟ لدغه. 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 هوس فټډ شیټ فلټ شیټ. دا ګوره نصب شوي شیټ هغه شیټونو ته ویل کېږي یا هغه د بسترې پوښ ته ویل کېږي چې تاسو په بستره باندې اچوئ هغه ورسره فټ اچول کېږي. مطلب دا ده چې هغه سفنج یا هغه کوم د چپرکټ هغه کوم توشک چې هغه پکې داسې په منځ کې لکه پوښ کېږي نو هغه ته څه ویل کېږي؟ دغه. د هغه نه وروسته لا کنورتیور. لا وبخئ لا کوورتیور. لا کوورتیور. لا کوورتیور. وول بلانکیټ. د وړی کمپل ته څه ویل کېږي؟ کوورتیور. کوورتیور. ښه. لو دیسو د لې. لو دیسو د لې. بیډ سپریډ. د تخت پوښ ته ده. سمه ده؟ د تخت پوښ. ورپسې کوم کلمه چې موږ تاسو ده؟ لوغی. صحیح ده؟ لوغی. لوغی. څه؟ پلو. پلو. بالښت. La table de chevier. La table de chevier. نایټ سټینډ ورته ویل کېږي. د بستر میز. اوس به ځینې دوستانو چې بستر میز مطلب څه شی ده؟ دوستانو که چیرې ځینې تختونه تاسو لیدلي که نه د تخت د سر سره دوه دانې وړه وړه میزونه یي ښي لوري ته او چپ لوري ته. د دغه میزو د پاسه چې ځینې خلک هغه لیمپ یا هغه چراغ ږدي که نه یا برقي یا هر ماډل چې وي نو دغه میز یا دغه وړه میزونو ته څه شی ویل کېږي؟ La table de chevier. سمه ده؟ د هغه نه وروسته le réveil électrique. Le réveil électrique. Le réveil électrique. Electronic alarm clock. هغه برقي الارم ساعت ته ویل کېږي یا هغه برقي ساعت ته ویل کېږي چې هغه زنګ وهي او تاسو د خوبه پاڅئ. ښه. د هغه نه وروسته le pendrier. Le pendrier. wardrobe. دا الماری ته ویل کېږي. د کالو الماری ته. la commode. la commode. la commode. ډریسر ته ویل کېږي. نو ډریسر هغه الماری ته ویل کېږي چې درازونه لري. ګورئ دغه بهرنی الماری چې le pendrier ورته ویل کېده هغه ده چې کالي پکې زړول کېږي او دغه الماری چې درازونه لري داسې روکې لري هغه درازونه یې کش کوئ خپل کالي قات کوئ او پکې ږدئ. سمه ده؟ او آخري چې ده تیغواغ. له تیغواغ. دا صرف درازونو ته ویل کېږي. تیغواغ صرف هغه درازونو ته ویل کېږي چې هغه په الماری کې اوسېږي. سمه ده؟ بیا هم د مخکې په شان دا بل طریقه د سوالونو ده چې تاسو کومه سي سوال کوی شئ. دلته سوال داسې کېږي چې ولې. سمه ده؟ ولې. د مثال په توګه تاسو وایئ چې ولې دا کار وشو؟ ولې موږ درس نه وایو؟ ولې ناوخته راغلی؟ صحیح ده؟ ولې سوالونه ده. نو دلته ولې څه مطلب ده؟ پوښکوا. پوښکوا. کله هم چې تاسو یو څه یا یو چا څخه تپوس کوئ چې ولې نو پوښکوا ووایئ. سمه ده؟ Pourquoi la salle de bain n'est pas propre? Pourquoi la salle de bain n'est pas propre?
تشناب ولې پاک نه دی؟ تشناب ولې پاک نه دی؟ Why the bathroom is not clean په انګلیسي کې. سمه ده؟ مثال په توګه تاسو وایئ چې why le baignoire n'est pas propre. baignoire دوستانو څه ته ویل کېږي؟ دا هم د تشناب هغه غټ تپو ته ویل کېږي. هغه تپو ته ویل کېږي چې هغه اوبو نه یې ډکوي. ځینې فلمو کې که تاسو لیدلی او په منځ کې سملي وبخئ که نه، دا هغه تپونه ده چې اوبو نه ډکېږي. په فلمو کې مې لیدلی، هغه کس پکې سملي او ځان مینځي. سمه ده؟ نو هغه ته بنواغ وایي. لا دوش شاور ته ویل کېږي. شاور ده. لو کاغلاژ ټایل ته ویل کېږي. صحیح ده؟ ټایل د مرمرو تیږه، داسې به تاسو پوهېږم. صحیح ده؟ ټایل په موږ تاسو ژبه کې هم ټایل ورته ویل ده، خو په بیخي چې تاسو ساده ووایم د مرمرو تیږې ته ټایل ویل کېږي. لو لوابو سینک، دلته پښتو کې ځینې خلک ورته ډنډ وایي. البته ما مشخص معنا دې ته پیدا نه کړه. هماغه کاشي کاسې ته ویل کېږي چې موږ تاسو لاس پکې مینځو، د دستشویۍ لاندې اوسېږي. سمه ده؟ هغه. او له تویلټ نو دا خو پوهېږئ چې تشناب ده. صحیح ده؟ نو تاسو کولی شئ چې دغه پوښکوا سره د هر لغت استفاده کوئ. د مثال په توګه تاسو وایئ چې pourquoi le carrelage est cassé. pourquoi le carrelage est cassé. ولې د مرمرو تیږه مات شوې ده. یا تاسو وایئ چې ولې شاور مات شوی ده. pourquoi le douche est cassé. یا د مثال په توګه تاسو وایئ چې شاور ولې یخ ده. pourquoi le douche est froid. pourquoi le douche est froid. ولې شاور یخ ده. او داسې نور باقی مانده دا ستاسو خپل کورنۍ وظیفه چې تاسو کار پې وکئ او جملې دې جوړې کړئ. ښه، بیا هم دوستانو اوس هغه مخکې چې ما تاسو ته ویلې چې تاسو وایئ چې دلته دی، نو تاسو کولی شئ چې دغه جملې وکاروئ. Il y a 4 pièces dans ma maison. There are 4 rooms in my house. نو دلته تاسو ویل چې دلته 4 وطاقه یا 4 کوټې زما په کور کې دی. نو تاسو خو ما مخکې ویلې که نه چې پیس نه مطلب دا ده چې هر کوټه یي، مهم نه ده چې هغه د ویده کېدو یي، د اشپزخانې یي، د کېناستو یي، ټول پکې شامل ده. صحیح ده؟ همداسې نور داسې کولی شئ چې تاسو د هر یو سره بیل بیل استفاده وکړئ. دا ځینې لغتونه یې ده، زه به تاسو ته ولولم او تاسو بیا وروسته د سره جملې جوړولی شئ. لالې ډرایووې یا پاتوې، دا د موټر د ننوتو لارې ته ویل کېږي. ځینې خلک حویلۍ کې ژوند کوي یا هغه کوم کورو کې چې ژوند کوي هغه پارکینګ لري خپل موټر لپاره. هغه پارکینګ یا د هغه کور پارکینګ ته چې ننوځي هغې ته لالې ویل کېږي یا ډرایو ویل کېږي. la cour courtyard. ګورئ دوستانو، ما مخکې تاسو ته ویلي چې یو لغت څو معناګانې لرلی شي. دلته لکوغ مطلب دا ده چې انګړ یا حویلی. ولې لکوغ نه مطلب دا هم کېدی شي چې محکمه. سمه ده؟ نو دا ښه په یاد ولرئ. کله چې په داسې ځای کې تاسو په جمله کې استفاده ترې کوئ، د نه مطلب دا ده چې انګړ یا حویلی. او که چیرې داسې یو ځای کې استفاده ترې کېږي چې هغه د محکمې باره کې غږېږي، نو محکمه کېدی شي. صحیح ده؟ la porte ډور، دروازه. la porte d'entrée فرانټ ډور یا د ننوتو دروازه. le couloir کوریډور، دهلیز. سمه ده؟ le mur وال، دیوال ته ویل کېږي دوستانو. le tapis دوستانو څه ته ویل کېږي؟ کارپټ یا قالین. سمه ده؟ کله چې تاسو هم که چیرې قالین وبخئ
که چیرې قالین اخلئ یا د مثال په توګه قالینچې اخلئ نو هغې ته تپي استفاده کولی شئ. سمه ده؟ د هغې نه وروسته لموکت. لموکت موکت دوستانو وال ټو وال کارپټینګ مطلب دا ده چې د یو دیوال نه بل دیواله پورې هغه کارپټ یا هغه فرش ته ویل کېږي چې کوټه ورسره فرش کېږي. صحیح ده؟ ګوره یو قالین ده یو کارپټ ده. کارپټ نو هغه ته ویل کېږي چې د کوټې په مخ کې اچوي، هغه نه پت لري نه ښه نه بد، ځینې پت هم لري. صحیح ده؟ خو هغه مکمل د یو دیوال نه بل دیواله پورې اخیستل کېږي. خو کله چې تپې شو تپي صرف قالین ته ویل کېږي. د هغې نه وروسته له شیمینې. له شیمینې له شیمینې فایر پلیس. صحیح ده؟ د اور لګېدلو ځای. ګوره شیمینې د اور لګېدو ځای ته هم ویل کېږي یا هغه ځای ته هم ویل کېږي چې هلته لوګی وځي. سمه ده؟ داسې. لا فونیتر. لا فونیتر. لا فونیتر وینډو کړکۍ. ها لو غدو. لو غدو کارټن پرده. پرده. لیتاژ. لیتاژ. لیتاژ فلور څه منزل یا پوړی. صحیح ده؟ مثال په توګه تاسو وایي الیا کتخ ایتاژ. الیا کتخ ایتاژ دلته څلور پوړی ده. یا سموبل کتخ ایتاژ دا ساختمان څلور پوړی یا څلور منزله ده. داسې. له پلافوند. لو پلافوند. لو پلافوند سیلینګ چت. ورپسې لاسانسور. لاسانسور. صحیح ده؟ الیویټور. الیویټور لفت. صحیح ده؟ لسکلیه. لسکلیه. لسکلیه سټیرکیس پوړی. ګوره یو هغه زینه ده چې د لرګو زینه یې دیوال بیخ کېږدي، هغه نه ده، هغه ته ایشل وایي. دغه اسکلیه چې ده دا هغه زینو ته ویل کېږي چې په کور کې د خښتو څخه جوړ شوی یا د لرګو څخه جوړ شوی او پوړی منظم پوړی. صحیح ده؟ د هغه نه وروسته بیا لوکاغلاژ. دا مخکې موږ تاسو ولوستو، ښایي دا بیا تکراري راغلی ده چې دا کاشي یا د مرمرو تیږه. د مثال په توګه اوس که چیرې تاسو دا په جملو کې استفاده کوئ شئ، کومه سي کوئ؟ الیا quatre étages. صحیح ده؟ مثال په توګه تاسو وایي الیا quatre tapis. الیا la moquette est très sale. دلته موکت ډیر چټله ده یا ډیره خیرنه ده. صحیح ده؟ الیا la fenêtre est cassée. دلته کړکۍ مات شوې ده. الیا la porte est ouverte. دلته دروازه وازه ده او داسې نور. سمه ده؟ د بل سلاید په لوري ځو. دا هم عینه موضوع ده دوستانو. جملې به تاسو جوړوئ. صرف دا لغتونه تاسو ته لولمه او تاسو فکر کوم چې درس هم د دې سلاید سره پای ته رسیږي. بیا هم ځینې لغتونه که تکراري خیر د تیر بشو. زر به لوپیس. لوپیس دا اتاقونه یا وبخئ کله نه کله فونټ ورکوټي ازحاق لیکل شوی ده، خو خیر دا اتاقونه ده. سمه ده؟ لونتخې دخولي لاره یا ورودي لاره. ښه دلته ده. سمه ده؟ دلته پښتو دري سره شا مخې ته شوی ده. ښه کوټه د داخلېدو دروازه. لیموبل. لیموبل سمه ده؟ ایموبل څه معنا؟ فرنیچر. فرنیچر نو تاسو پوهیږئ چې کوم شیان په فرنیچر کې رانغښتی. لو وازیناژ. لو وازیناژ نایبرهوډ ګاونډی. سلاوی. سلاوی to wash. ها دا مطلب دا چې وینځل. ځینې وربه هم پکې راغلی ده. لا کوزین. لا کوزین کچن پخلنځی یا اشپزخانه. کوزینې. کوزینې to cook پخلی. ګورئ دوستانو دلته لا کوزین چې شو دا پخلنځی شوه. کوزینې مطلب دا ده چې ته پخلی پکې کوې. دا ورب شو. دا یو عمل ده چې ته به پکې کوې. سمه ده؟ لو پلاکار. لو پلاکار کلوزت یا پانټري.
دا هغه الماری ته ویل کېږي چې په هغه کې یا کالي ذخیره کوئ د دیوالو کې دننه الماری چې یا کالي پکې ذخیره کوئ او یا هم خواړه پکې ذخیره کوئ. صحیح ده؟ هغې ته پلکاغ ویل کېږي. ښه. le chauffage le chauffage le chauffage هیټ ته ویل کېږي، ګرمولو ته ویل کېږي. صحیح ده؟ le chauffage ګرمول. که چیرې د مثال په توګه تاسو وایئ چې زه خپل موټر ګرمومه، زه وبخئ je chauffais de la voiture. je chauffais de la voiture. زه موټر ګرموم. le radiator le radiator le radiator radiators مرکز ګرمي ته ویل کېږي دوستانو. ها کوم مرکز ګرمي چې موږ تاسو روزمره د ژمي په موسم کې استفاده ترې کوو هغې ته رادیاتور یا رادیاتور ویل کېږي. ښه. شوفې څه ته ویل کېږي؟ to heat تودوخه. تودوخه. صحیح ده؟ ښه. ښه. lo disjunctor lo disjunctor lo disjunctor دا برکر ته ویل کېږي چې زموږ تاسو په ژبه کې فویز د برق کوم فیوزونه چې ده هغې ته لو disjunctor ویل کېږي. د هغې نه وروسته اسپیغاتور اسپیغاتور واکیوم کلینر برقي جارو ته ویل کېږي دوستانو. نتوایې ټو کلین پاکول ته ویل کېږي چې تاسو یو ځای پاکوئ. دا فعل ده. بالکون بالکوني ته ویل کېږي. بالکوني مطلب دا ده چې برنډه. موږ تاسو په پښتو کې ورته برنډه وایو که نه. un jardin یارډ یا ګارډن. که چیرې تاسو پامې ځینې خلک په خپل حویلۍ کې یو وړه شانته باغچه یې جوړ کړی او هغه کې ځینې بوټي کیني یا ځینې شی کري هغې ته ژغده ویل کېږي. سوسول خو تاسو مخکې ولوستل چې زیرزمیني ته ویل کېږي، د ځمکې لاندې طبقه. له شیمینې دا هم موږ تاسو ولوستل مخکې چې د لوګی نل ته هم استفاده کوی شئ او هغه ځای ته هم ویل کېږي چې چېرته تاسو اور بلوئ. له کولواغ کوریډور ده، دا مخکې هم تاسو ولوستو چې دهلیز ته ویل کېږي. له پیسون وبخئ اپیسون ډورمټ دا د دروازې هغه کوچنۍ قالینچه ته تاسو خپې پې پاکوئ. صحیح ده؟ او کوم قالینچه چې تاسو د دروازې مخې ته اچوئ او کور ته چې ننوځئ خپل خپې پاکوئ هغې ته پیسون وایي. پیسون. او آخري کلمه چې موږ تاسو سره ده له پختو مانتو نه دا ده کوټ هنګر. کوټ بند مطلب دا ده چې تاسو کله بهر نه راځئ او خپل هغه کوټ یا خپل جمپر راوباسئ او په هغه کې زړوئ هغې ته له پخته مانتو ویل کېږي. نو د دې کارخانګي به زه تاسو ته پرېږدم چې تاسو کومه سې جوړوئ جملې چې دلته دی. مثال تاسو جمله جوړوئ چې دلته دخولي دروازه ده، دلته مثال په توګه الماری ده، دلته مثال په توګه فویز ده، دلته مثال په توګه بالکوني ده، دلته مثال په توګه ژغده ده، دلته مثال په توګه سوسول ده او داسې نور. نو دوستانو دلته زموږ تاسو درس پای ته ورسېدو. بیا هم د پخوا په شان تاسو د دې درس PDF په ډسکرپشن کې پیدا کوئ شئ، ډاونلوډ کړئ، تکرار کړئ، درس ووایئ او که چیرې کوم انتقاد، پیشنهاد هر څه چې زه تاسو په چوپړ کې یم نو تاسو تر بل درسه پورې په لوی او بخښونکي خدای سپارم. الله مو مل شه. خدای په امان.